او ستا درنې درنې څپېړې زما تړلي لاس او ستا درنې درنې څپېړې یوه ورځ خو به جانانه دا حساب کې راولم دلته کې د باړه سیاسي اتحاد چې څومره مشرتابادو څومره دلته کې ځوانان دي څومره دلته کې تاجر دي یا د نور مکتبه فکر ولسونه خلک دي هغو ټولو ته دلته په دا احتجاجي مظاهره کې په ګډون باندې ستړي مه شي په خیر لاس کې یو او هر وخت چې کله د احتجاج اعلان شوی رای دا ولسونه ډېر په ګڼ شمېر سره ودري دغو ته تل آفرین و شاباسي ویو محترمو دا احتجاج چې نن کم باړه سیاسي اتحاد مشرتابه اعلان کړی رای دا د پولیس دلته کې د ضلعي انتظامیې په فاشیزم دی د دوی په ظلم جبر بربریت باندې دی چې دوی همیشه د مظلومه او د محکومه خلکو سره او ورسره د سیاسي رهنماو سره بد سلوک کړی دی او دوی د خلکو په وایسونو سره د کرنیل او استبادور په وایسونو سره د دغو مشرتابهو بېعزتي کړې دي محترمو لکه څرنګه تاسو ته پته ده چې د بوړې سیاسي هر وګړی هر ممبر هر ذمهوار د دغه قام د دغه وطن د دغه ملت دپاره همیشه سنجیده سټیپونه اخیستي دي همیشه یې د قوم او د وطن خبره کړې ده همیشه یې د خپلو ولسونو خبره کړې ده همیشه یې د ریاست په ظلم جبر بربریت خبره کړې ده که هغه نن د مصره د بړه سیاسي اتحاد خانوالي صاحب دی که هغه حاجي شیرین صاحب دی که هغه چراغ صاحب دی که هغه ملکه الله صاحب دی یا بل محترمو دا چې کوم دلته کې د ظلم جبر بربریت خبره کیږي دا دلته کې چې کوم د مظلومیت او د محکومیت خبره کیږي د دغه په شا چې چا هم غوږونه پورته کړي دي هغه خلک ګرفتار شوي دي د هغوی بېعزتي شوي دي په هغوی تشدد شوی دی په هغوی ایفایرونه شوي دي په هغوی روزنامچې شوي دي هغه چې کوم دی په ټارچر سیل کې اچول شوي دي هغه په ایسیل کې بند شوي دي دا چې کوم دی دا په دا ریاست کې یو فاشیزم دی د مختلف مکتبه فکر او د هغو ځوانانو چې د قام او د ملت خبره کوي د هغو شناختي کارډونه یې بند کړي دي د هغو سیمونه یې بند کړي دي د هغو اکاونټونه یې بلاک کړي دي دا په دغه ریاست باندې په دا اسټابلیشمنټ یې په دا فوج یې په دا ټولو ادارو یې لعنت شه چې موږ پې سخت لعنت ویایو دغه د احتجاج دې طرفه محترمو لکه څرنګه تاسو ته پاته ده چې دا خونوالي ګرفتار شو کوم ایس ایچ او ګرفتار کړو د نن نه 3-4 میاشتې مخکې په اتر جمعې باندې زه د اسلام آباد ډاکټر مهرن بلوچ ته راوړم او دلته مو د ملګریو سره رابطې وشوې چې موږ هغې له څو په هغې سره یې مو نمبرې ټرېس شوې د هغه منډې کس راونیسه تر دا پورې پرې دلته سیکرټري او ورسره دا ایس ایچ او او ورسره یو د شلوبار اډیشنل ایس ایچ او دا ټول ټیمونه یې هلته ګیره واچوله په دې چوک کې یې زه چې کوم دی په مختلفو شکلونو کې ګیر کړلم داسې یې ګیر کړم لکه زه دلته کې یو دهشتګرد وم داسې یې زه ګرفتار کړم لکه دلته مو د دغه ریاست وژنې کړې وي داسې یې ګرفتار کړم داسې هغه سره یې ونیولم چې ته به هېڅکله لوی دهشتګرد دلته راغلی او د هغې پس یې نورو خلکو ته ورکړلم چې بیا یې کله زه ټولۍ ته یوړلم په مو باندې دغسې چې وویل چې پاکستان جانډا صاحب کا په مو باندې دا خبره وکړله چې ته پاکستان سره دښمني کوې ته پاکستان سره ظلم کوې آیا ته ووایه چې موږ د نن طریقه پورې چېرته اسلحه اوچته کړې ورو یا موږ چې د ټوپک پورته کړی رای یا ته ووایه چې چېرته موږ نور داسې په اشتغال کې راغلي یو تل یو منظم په یو صحیح طریقه سره احتجاج کړی د پاکستان په دې آئین کې چې په کومه طریقه موږ د احتجاج حق وکړی په هغه طریقه مې کړی خو د هغې په باوجود دغه کارنل دغه سبادور او د حوالدار په خوله باندې د دغه وایس په شکل کې د چې کوم دی موږ دلته ګرفتار کړلو همدا شونده یې دلته خانوالي صاحب چې کوم دی ګرفتار کړلو چې دی ټوله ورځ ټوله شپه دلته دا نوټیفیکیشن جاري شوی د خبر انتظامیې ته یا بل ته چې د شپې مې نه وځې لیکن چې کله دلته یو وایس وشولو په وایس باندې دی چې کوم دی په خانوالي باندې په ټوله شپه حمله کوي او دی نصیب چې دا ډېر یو فاشست عمل دی دا ډېر یو ظالم عمل دی دا دلته کې د سیاسي رهنماو سره د سیاسي قایدینو سره دا یو بد سلوک دی محترم قامه ځکه نن دلته کې د پاکستان په 3 پیلر خبره باندې کوم
د پاکستان په درې شیانو باندې خبره کوم چې دا فیډریشن دا ریاست کې جوړ روان دی او چلیږي که هغه د پاکستان عدلیاتو که هغه د پاکستان پارلیمان دی که هغه وسره د پاکستان انتظامیه یا ایگزیکټیو باډي دو درې وړه یې شرمېدلي دي درې وړه یې د ولس په ضد روان دي درې وړه یې پاکستان په ضد روان دي باید دغه ته ټول کام خبر شي باید دغه ته ټول ولسونه خبر شي چې تر کومه پورې په کام کې شعور نه وي راغلی په کومه پورې په کام کې بیداري نه وي راغلی په کومه پورې په دغه کام کې ساینسي پوهه نه وي راغلی تر هغې پورې به د دغه کام او د دغه وطن او د دغه ملت هر ځوان هر مشر بېزاده کېږي هغه به نیول شي هغه به په دغه استعماریت کې ګیرېږي دلته کې محترم کامه دا ټول کام چې روان دی دا قوم بېزتي چې روانه ده دا باقاعده د دغه پنجابي استعمار په پالیسۍ سره کېږي باید دا وغندل شي باید دغه ته ولسونه ور خبر کړل شي د نن نه هفته دوې مخکې دلته کې د ټولو پښتنو یوه مشترکه جرګه وشوله په پښتون کمي عدالت په نومه او هغه جرګه چې کله وکړل شوه چې کله هغه جرګه کېدله په هغه جرګه کې موږ نه احتجاج اعلان کړی و نه د درنې اعلان کړی و نن څه بله داسې په اشتغال کې راغلي وو او نه مظاهره کړې وه د پښتون قام د ګوټ نه ډېر نوموړي نمایندګان راغلي وو عام ولسونه راغلي وو او په هغې باندې دغه ریاست د شپې به هم حمله کوله د ورځې به یې حمله کوله او هر ټیم به یې چې کوم دی یا کله د موټینټونه سوال کله به یې د مونږ هلته کې موټرسایکل وړلی کله به یې په مو انسوکیس پوښتو او کله به یې سټریټ فایرنګ کولو محترم کامه په هغه کې مو شهیدان ورکړل په هغه کې مو جنازې پورته شوې په هغه کې مو زخمیان وشول آیا دغه قام دپاره وو دغه وطن دپاره وو دغه ملت تر غونډېدو دپاره وو د اتفاق او اتحاد دپاره وو بله هېڅ خبره هم نه وه او دلته چې کوم دا استعماریت روان دی د دغه استعماریت په ضد باندې دا هر څه وو خو لیکن دا ریاست د ده واکداران او ورسره دلته کې نماینده حکومت دغه چې کوم دی موږ سره هغه بد سلوک وکړلو زه په دا احتجاج کې ځینې په نکتو نه ځم که دلته کې مو ډېرې خبرې وکړلې د ملګرو زړونه به خفه شي لیکن زه صرف دومره ویل غواړم چې دلته کې د مو خیبر ولس ته ویل غواړم دغه عام ولسونو ته ویل غواړم چې دلته کې کله ټوله د احتجاج اعلان وکړل شي کله د ټوله د پرلط اعلان وکړل شي کله د ټوله د پاڅون اعلان وکړل شي باید تاسو ډایرکټ فوراً خپل بازار خپل دکان خپل مارکیټ او خپل کاروبار پرېږدئ او دغه سیاسي رهنماو سره د دغو مشرتابهو تر څنګ کښېنئ بله لار د تو نشته که دا ټولنه ټیک دي دا د تو په غفلت سره کېږي که دا ماټرونه غورځېږي او دا ولسونه لګېږي دا د تو د غفلت د تو د خوب په ورترک او ورسره د تو غیر سنجیدګۍ باندې دا عمل کېږي دا د تو سره هغه سلوک کېږي چې ته په خپله په زور باندې کوې په تیرو میدان کې په سلونه ځوانان شهیدان کېږي په تیرو میدان کې په زرونه خلک وژل کېږي لیکن د تو ټس نه پس نه کېږي د تو د هڅ نه پس نه کېږي تا تر اوسه پورې یو لنګ مارچ ته ونه کړو د وزیرستان خلکو چې ګډې اوسې مړې شي هغه ګډې اوسې هغه تو د کیمپونه مخې ته ایښې وي هغه تو د کیمپونه مخې ته ایښې وي لیکن دلته یې تو ځوانان ولګېږي دلته یې تو پیغلې ولګېږي دلته یې تو مشرتابه ولګېږي لیکن ته دا خبره ایسره روړن نه ویله ته ایسره دا خبره په خپل ذهن کې نه کوې ایسره ته په دا باندې یو مزاحمتي پوسټ نشه کولی نو دا د تو د قوم دا د تو د قوم هغه غفلت دی باید دغه ته ولسونه سنجیده شي زه د بڼه سیاسي اتحاد د پلیټفارم نه او ورسره د دغه نوي تحریک د آغاز د کېدو نه دا یو تجویز دغه قام ته ورکوم او دغه اتحاد ته ورکوم چې یا د ده طرفه لنګ مارچ شروع کا او یا یې چې کوم دی د میدان نه شروع کا او یو طرف ته یې چې ورسوو یا یې د اسلام آباد دیوالونو ته ورسوو یا یې چې کوم دی دغه کور کمانډر یا د جیپسي مخې ته ورسوو او دا ګیراو وکړو زه دا خبره ته په قسمیا او په یقین سره یم چې دا پښتون قوم ډېر پیاوړی قوم دی دا یو ډېر غیرتي او ډېر باجرته قوم دی دغه چې کله دغه مشرتابه اعلان کړی وو دا پښتون بې اسلحې بې ټوپکه خپل مزاحمت کړی رای او دغه ریاست ته یې همیشه چې کوم دی شکست ورکړی رای نو ته اعلان وکړه چې دا ولسونه په دغسې څنګه دروي ته اعلان وکړه چې په فرنټ لاین کې دا څوک جنګېږي زه خپل تقریر راغونډوم خپله خبره راغونډوم د تاسو ډېره زیاته مننه تشکر شکریه چې موږ ته وخت ورکړو مهرباني